السلام علیکم دوستانو، شرکت تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اوتو یا د اسری په باره کې، د دې د پرخونو په باره کې. دوستانو تاسو څنګه کولی شئ په خپل کور کې دغه پرخونه چې کوم په دې اسیر کې راغلي بغیر د کولاویدو څخه هغه په خپله جوړ کړئ او برابر یې کړئ. دوستانو اول چې تاسو دا عملیه اجرا کوئ، دوستانو تاسو به ډایرکټ په برخ کې دا عملیه نه اجرا کوئ، په 220 ولټ کې به نه اجرا کوئ. دوستانو تاسو به د سیریز بورډ په واسطه باندې، د ټیسټ بورډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ، د ټیسټ پټۍ په واسطه تاسو کولی شئ چې دغه عملیه اجرا کړئ. دوستانو اول چې تاسو کله دا عملیه اجرا کوئ نو اول به تاسو اسری وګورئ. سیریز بورډ دوستانو دا یو ټیسټ پټۍ دا دې ته ویل کېږي، ټیسټ بورډ هم ورته ویل کېږي. دوستانو دې په واسطه باندې مثبت او نیوټرل به نیوټرل ته، فاز به فاز ته ور واچوئ. د هغې نه وروسته دوستانو د دې ایلیمنټ حالات به وګورئ. که چېرته دغه ګروپ یې ډاون کوو نو زموږ ایلیمنټ صحیح دی، که ګروپ یې نه ډاون کوو زموږ هغه اسري هغه ایلیمنټ چې دی هغه ډیمیج شوی، خراب شوی دی. دوستانو دا یې ډیمیج کوي، مطلب هغه ډاون کوي ګروپ زموږ دغه چې دی اسري صحیح دی. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو به ول شاټ وګورئ. اوس راځو پرخونو ته. دوستانو کله چې په دې کې 3 قسمه پرخونه راشي تاسو څنګه کولی شئ دا په خپله جوړ کړئ. اول دا دی دوستانو که کوم رونه وایي چې زموږ اسري ډایرکټ شوې ده، مطلب دغه جامع سیز او ګرمه شوې ده، دلته دوستانو یو جس لري. زه تاسو ته د پرې سکرین باندې شو کوم. دغه جس چې دی هغه د ایلیمنټ جس چې دی، د اټومیټک جس چې دی هغه دوستانو دلته دی، دې ته ترموسټیټ هم ویل کېږي، اتومات دې ته هم ویل کېږي. دوستانو اول چې دی کله چې دا پول مطلب هیټینګ کوي دغه جس چې دی دوستانو دا ډیله شوی دی، لکه ډیله دی. اول دا دی دوستانو چې ښي طرف ته دا تاو کې هغه ډیلۍ ګوره دوستانو ما تاو کو نو دا جس کار پرېښودو. دا کوم دا د هیټینګ سیستم چې دی هغه ډایرکټ شو. دوستانو د اسري په دغه وخت په دغه صورت کې هغه ډېره ګرمېږي او اتومات نه کوي. نو دوستانو تاسو به داسې چل وکړئ چې دا ټیسټر به راوالئ او دا به ښي طرف ته دا به ټیټ کوي. دوستانو چې په دې اخري کې اردو په دې اخري کې باید چې دا بند شي. نو زه دوستانو دا ټیسټر په واسطه باندې دغه سکرو د جس چې دا ټیټوم. ګورئ دوستانو ګروپ بند شو. نو دا زمونږ چې دی اوس اتومات زمونږ د اسري هغه چې دی دوستانو هغه شروع شو. اوس هم شروع دی دوستانو چې لږ نور هم ډیله کوم ټیټومه. ګورئ دوستانو زمونږ هغه سیستم فعال شو. ګورئ اپ او آن شروع شو. بل فرقدار دی دوستانو، بعضې ورونه دا شکایت کوي چې زمونږ اسري پول نه ګرمېږي او جامې صحیح نه اوتو کوي. نو دوستانو دا چې دی دا په دې ځای کې دا اپ او آن کوي. په دې څلورم کې چې کوم پول هیډ دی په هغه ځای کې دیو چې دی دوستانو دغه اپ او آن کوي او دلته مطلب هغه بند دی په دې ساحو. نو بیا هغه پول چې کوم دی دغه کېږي نه لکه کم ګرمایش کوي. بیا به تاسې دوستانو دغه سکرو چې دی هغه به لږ ډیله کوي او دا جذب په خپله برابر کوي. او ګورئ به دوستانو زه اوس په دې ځای باندې برابروم چې دا اپ او آن کوي. زه دا جسټ ټیټوم. دوستانو کله چې زه دا جسټ ټیټ کوم نو دلته به په سیریز بورډ کې موږ ته پته ولګي چې دا ګوره بند شو. دوستانو دلته بند شو، دلته اوس ګوره آن شو. په کوم ځای چې تاسو وغواړئ دوستانو هغه ځای باندې اوله کې دا انتخاب سویچ دی دا انتخابوئ. د هغې نه وروسته جسټ ډیله او ټیټ کوئ. دوستانو په خپله تاسو کولی شئ چې دا سیستم برابر کړئ. بل دوستانو زما بله ویډیو انشاءالله په راتلونکي زه مکمل اسري تاسو ته معلومات در کوم چې اسري څه رقم مکمله جوړېږي او ریپیر کېږي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع هم دومره دغه 2 یا 3 عمده مشکله دوستانو چې کله په اسري کې راشي د دغه د حل فصل په باره کې. بل دا دی دوستانو چې کله دا ډایرکټ شي او دا تاسو جس پول هم تاو کوي او دغه نه آن کېږي نو تاسو دوستانو بیا دا ایله کولو ته ضرورت لري. د دې هغه اتومات چې کوم یو هغه پینټونه دي هغه نښتي، هغه کاربن شوي یا سپارکینګ کله یې نښتي نو بیا هغه اسري چې دی مکمل کار نه کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. توجه نه مو یو جهان مان. السلام علیکم. په مخه